ما پسې یو کس راغلی و د روجې نه مخکې د تېر شوي روجې چې او ما سره په ټلیفون باندې رابطه کړې وه، خپل حالات یې بیان کړي وو، څه مې جړل په ټلیفون باندې او بس ژوند مې تباه شو، پدېسې وشو، دغه وشو. هغه ته وایي ما له څه وظیفه، هلته خلک وظیفو پسې ګرځي، ما وظیفه دا ده چې ته صحیح دینداري شروع کړه، مونځ اودس شروع کړه، عقیده د توحید کړه او ډېر نصیحتونه مې ته کړي، پاو ساعت ورسره لګي وو او بیا ما ته خبره وکړي، وی سید هغه سړی بلکل ورک شو. بیا ما ورته نصیحت وکړو، خپله غاړه مې ازادي کړه. بیا دغه روجې ته نږدې د جومات نه روان وم، تلم کور ته بس رامنډې کړې. ښکلی غوندې کې سړی و، ښکلي ږیره ښه مزیدار. وایي ته ما نه پېژنې؟ ما نه دې پېژنم. وایي تا سره ما یو پورې په ټلیفون خبره وکړه. لکه ما ته خو ښکلی دینداره سړی، تا خو ما ته چې کومې قصې وکړې، وایي دا خو د هغې نه بد داسې شوی یم. ما ژوند دې اوس څنګه دی؟ داسې اسمان ته لاسونه اوچته کړي، وایي د بچیانو به څه ژوند وي، داسې سکون، داسې راحت ما ته میلاو شوی، هغه غمونه ختم شوي دي، هغه مسلې ختمې شوي دي چې کله یو انسان الله ته وابس شي، الله ول هر سهل کوي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله به درته لارې کوله وکړي، غمونه، مصیبتونه، قرضې، بیماریانې، هر څه به در الله برابر کړي. بچي به دې الله نیکمله کړي، په بچو به دې سترګې یخې شي، په ښځو به دې سترګې یخې شي، دینداره ملګري به دي، په درنو مجلسونو کې به کښېنې پاسې. نو دا درته د زړه نه مې نصیحت کوو. د دې منذر ابن ساوا دا خبره مخې ته راغله، ډېره قیمتي خبره ده. وایي کمقل به یې هغه سړی چې داسې دین پرېږدي چې په هغې کې د دنیا هم فایده ده او د آخرت هم فایده ده. دین کې دنیا هم ده، آخرت پکې هم دی. داسې ښایسته دین الله موږ راکړی، خو چې صرف د دنیا مقصد کو نو دنیا دې هم په لاس رانله او آخرت ته نه هم لاړ. حدیث ما تاسو ته بیان کړی دی، حدیث قدسی دی. الله وی الله وی اے بنده، اے د آدم بچیا، که راواپس شوې ما ته نو د دې ټولو مسلو ستا چې کومې دي د هغې دپاره زه کافي یم. بیا دې ته غوږ کېدی، وی اے د آدم بچیا، او که زما نه دې مخ واړو او زما د دین نه دې مخ واړو نو په داسې کارونو کې به دې مصروف کم چې د مرګه پورې به نه ختمېږي. دنیا به مخکې او ته به دې شاته روان، دنیا به مخکې او ته به دې شاته روان، او په لاس به دې هم نه راځي. د مرګه پورې دا دنیا به درنه مخکې او ته به دې شاته روان، او دغه کندې ته به دې ورګزار کړي.